د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو ته چې موږ خپل ځانونه په خپله بربادوو. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې تاسو کولی شئ له دغې بربادۍ څخه موږ ټول افغان ولس وباسئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د نجونو پر زده کړو بندیز د هیواد راتلونکی بربادوي او له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې دغه بندیز ته د حل لاره ومومي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په یو نوي پیغام کې یو ځل بیا افغانستان کې د مشروع نظام په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلي غني دغه پیغام کې چې نن چهارشنبه یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي متاسفانه شاوخوا 1000 ورځې کېږي چې افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. ته دې وضعیت دوام زجر ورکوونکی دی او د هیواد راتلونکی بربادوي چې ژر تر ژره باید پای ته ورسیږي. هغه همداراز ټینګار کړی افغانستان اوس مهال داسې یو مشروع او عادل نظام اړتیا لري چې ولس له مایوسۍ وژغوري. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل پیغام په وروستۍ برخه کې څرګنده کړي چې نارینه‌و تعلیمي نصاب بدلون ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې موجود نصاب ورځنۍ نړیوال اړتیاوې نشي پوره کولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا خیر چارې.